بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، د پولیټیکل ساينس یو بل لیکچر سره تاسو ته حاضر یم. د دې مخکې چې موږ د بي ایس پولیټیکل ساينس د کورس کانټینټ نه کوم لیکچر ورکړو نو هغه د ګورنمنت باره کې اباوټ د سټرکچر اف ګورنمنت چې د حکومت جوړښت څنګه وي. نو تاسو د دې معلومه وي چې په دې کې په میاز کې موږ د بي ایس پولیټیکل ساينس سره نور ریلیټډ چې کوم لیکچرز یې هغه موږ په دې کې دنده پکې راشي. خو هغه د بي ایس پولیټیکل ساينس د کورس کانټینټ چې کوم دی دا غي نه په نمبر موږ کوم لیکچرز کوو کنه د هغه کې چې مخکینه ونه هغه د ګورنمنت باره کې نو په هغه کې موږ دا ویلو چې د ګورنمنت درې ارګنز وي، درې څانګې وي. په هغه کې یو لیجسلیچر دی، بل ایگزیکټیو دا، بل جوډیشری دا. نو دا نن لیکچر زموږ چې کوم دی دا د لیجسلیچر باره کې دی. نو چې انګریزي کې ورته لیجسلیچر وایي، اردو کې ورته مقننان وایي. موږ ورته په اسانه پښتو کې ویل شو هغه اداره چې کوم قوانین جوړي. نو د لیجسلیچر کوم ډیفاین کوو نو لیجسلیچر از ان ارګن اف ګورنمنت which is to legislate, which is to make laws. هغه اداره چې کوم قوانین جوړي. نو د خودي سره د دې نور کوم فنکشنز دي، نور کوم ډیوټیز دي چې هغه دا پرفارم کوي. او تاسو به دا اوریدلی وي کنه خلک وایي د ام پی ای او د مینې خو په اصل کې دا کار نه دی. د پاکستان کې چې دی لارې کوسي پخې او یا ترقیاتي کارونه کوي او باغی من خپل د افتتاح غټي لګي او بورډونه لګي، دا وایي د دې کار نه دی. نو حقیقت کې دا د دې کار نه دی. د دې لپاره خپل اداري د دې په حقیقت کې چې کوم کار دی نو اگر په نمبر باندې تاسو ته ځوام خلک نه مخکې دا یو خبره یاد وساتئ چې موږ ورته په پاکستان کې پارلیمان وو، پارلیمنت ورته وو، اسمبلی ورته وو. نو غره په ټول دنیا کې د دې پارلیمان نوم نه دی بلکې دا خو برټش پارلیمنت دی کنه. په یو کې ورته پارلیمنت وایي. نو اکثره ملکونه چې هلته کې د انګریزانو حکومت پاتې شوی دی لکه هندستان او پاکستان نه دلته ورته موږ پارلیمنت وو. او په امریکا کې ورته کانګرس وایي، په چاینا کې ورته نېشنل پیپل کانګرس وایي. نه ځای په ځای لکه فرام ون کنټری ټو انذر کنټری د دې نمونه بدل دي کنه. خو د دې خپل نوم چې کوم دی هغه د لیجسلیچر مقننه قانون سازي اداره دی. نو اوس د دې د ډیوټیز چې کوم دی په هغه کې یو دا ریګولرایزیشن کوي د اورډیننس. اوس اورډیننس ته وایي. نو په دې کې کوم د پاکستان مثال ورکوو، د پاکستان خبره کوو کنه. نو اورډیننس یو ارزي قانوني چې صدر جاری کوي. کله جاری کوي نو چې کله پارلیمان او اسمبلی په اجلاس کې نه نو او په ایمرجنسي کې یو ارجنټ ضرورت راغی د یو قانون د جوړولو نو دغه آئین په دغه لار ورکړی دا چې صدر بیا دغه قانون جاری کولی شي. خو دغه قانون لپاره چې کوم ټایم دی هغه څلور میاشتې په پاکستان کې. نو په څلور میاشتې کې دنه چې کله پارلیمان اجلاس ته راشي نو پارلیمان با یا دا اورډیننس ایکسپټ کی، اپروف وکي او یا به ریجیکټ کی. نو کې ریجیکټ کو نو خبره ختم شو. کې اپروف وکړو نو بیا دا خو اکټ اف پارلیمنت شو، بیا خو پرمننت دا قانون شو. او کچري نی اپروف کو او نی ریجیکټ کو نو بیا څلور میاشتې چې غلطی راشي دا به اتوماتیکلی ایکسپایر شي. د دې نه پس بل کوم دی نه هغه آئین کې ترمیم کوي. نو د پاکستان په دې کې چې موږ مثال ورکوو نو ګوري ځکه چې د هر یو ملک په آئین کې ترمیم کولو طریقه او پروسس چې کوم دی نه خو جدا جدا لري کنه. نو په هر یو ملک چې په آئین کې ترمیم کیږي کوي به هم دغه لیجسلیچر مقننه به کوي، پارلیمان به کوي. په پاکستان کې چې کوم دی نه پاکستان کې د ترمیم هغه طریقه چې دا نه داسې ده چې د ترمیم دا بیل چې دی چې یعنی په آئین کې دی کوم چینج راوستل غواړي نو هغه بیل لومبه په قومي اسمبلی کې به پیش کیږي یا په سېنات کې به پیش کیږي. په دې باندې اس کا ځان نشته، هر یو کې لومبه پیش کیدي شي. کوم یو کې چې لومبه پیش شو نو 2/3 میجارټي سره د دې پاس کول ضروری دي. نو تاسو ته دې یاد وي چې عام قانون جوړیږي په سمپل میجارټي باندې یعنی 51% باندې او آئین کې ترمیم کیږي په 2/3 میجارټي باندې. نو چې 2/3 میجارټي باندې دا یو هاوس دا پاس کی نو بیا بل هاوس ته غزي او چې بل هاوس هم پاس کی نو بیا صدر ته منظوري د لپاره لړ شي. کچري دا سوچي چې د یو هاوس او د بل هاوس یعنی د قومي اسمبلی او د سېنات په مینس کې په دې باندې ټسل راغی یعنی یو پاس کو او بل پاس نه کو نو بیا به جوائنټ سیشن راوغوښتي شي، مشترکه اجلاس او هغه مشترکه اجلاس کې بیا یا پاس شي یا به پاس نشي. بس هغه کو خبره یو طرف ته شي کنه. بیا کچري دی پاس کو او صدر ساين نه کوي نو بیا بس کی نو د پاکستان د آئین مطابق صدر سره د اختیار نشته چې دی بس ساين نه کوي. د صرف دومره کولی شي چې د نظر ثانی د لپاره یعنی د ریویو د لپاره د پارلیمان ته یو پیری ته بیا خپل هغه چې د کوم کنسرنز دي، کوم سجیشنز دي نغې سره واپس را لېږل شي. چې پارلیمان په دې پیری باندې پاس کی یعنی په دویم ځل باندې نو بیا صدر سره د ساين نه کولو یعنی د اپروف کولو نه بغیر بل لاره نشته. همداسې طریقې سره په آئین کې ترمیم کیږي. د پارلیمان فاینانشل فنکشن زوی نو د پاکستان خبره چې موږ کوو نو پاکستان کې سېنات سره اس مالیاتي اختیار نشته. پاکستان کې ټول مالیاتي اختیار چې کوم دی نه هغه قومي اسمبلی سره دی.
نو مالیاتي اختیار د دې سری نو د بجټ څوک پاس کوي قومي اسمبلی پاس کوي کنه نو بجټ خو په اکچوال کې د ټول کال هغه حساب کتاب دی چې دومره په دفاع لګي دومره په ترقیاتي باندې لګي دومره په قرضو په واپسای کې لګي دومره په ترخاګانو په پنشن کې لګي نو دا د قومي اسمبلی د ځکه خو ویل شي چې د قومي خزانې نه په پاکستان کې یو پیسه د قومي اسمبلی د منظورۍ نه بغیر نشي خرج کېدی د دې نه پس چې کوم دی اډمنسټریټیو فنکشن دی نو اډمنسټریشن چې دی د ملک انتظام چلول نه خو په اصل کې د انتظامی کار دی هغه د وفاقي کابینې کار دی هغه خو د بیوروکراسي کار دی د بیوروکریټس کار دی نو د پارلیمان خو د ملک انتظام چلولو سره اډمنسټریشن سره کار نشته نو ډایرکټلی نشته خو انډایرکټلی شته انډایرکټلی څنګه شته چې ګورئ چې د وزیر اعظم چې دی نو وزیر اعظم په کوم طرف باندې جوړیږي په کومه لارې جوړیږي وزیر اعظم خو هغه سړی چې د چا په قومي اسمبلی کې اکثریت یې کنه د چا د پاټای خا بیا هغه سره په کابینه کې چې کوم وزیرانی نام د هغه پاټای یا د هغه پاټو وي څوک چې په حکومت کې شامل وي اتحادي پاټو کې د چا چې په پارلیمان کې دننه په قومي اسمبلی کې دننه ورسره اکثریت نو دای چې تر کومې پوري په قومي اسمبلی کې د میجورټي انجوای کوي نو دای به تر هغه پوري په حکومت کې او که چېرې کله په قومي اسمبلی کې دننه دای سره میجورټي چې کوم دی نه سپورټ نه نو بیا په دې باندې عدم اعتماد وشي او د عدم اعتماد په لار باندې څنګه چې عمران خان حکومت غوښته شوی نو بیا داسې حکومت غوښته شي نو د قومي اسمبلی انتظامی سره دا کار دی چې انتظامی چې تر کومه پورې قومي اسمبلی کې د دې میجورټي د حکومتي یو دویم دا کار دی چې کلم د قومي اسمبلی اجلاس نه تاسو بلی دري چې د اپوزیشن د طرف نه ایمنس پاسي او هغه وایي چې مونږه د فلانکی منسٹر نه دا تاسو کوو چې دا کار شوی دی نه د دې مونږ جواب راکړه دا ولې داسې شوی دی نو یا لکه مطلب دا اوس یو مثال به تاسو ته درکم چې ټیکسونه ډیرو لګیدل نو چې ټیکسونه ډیرو لګیدل نو یو ایم ان ای پاس یو هغه وایي چې زه د فاینانس منسٹر نه تاسو کوم چې دا خو ته په عوامو باندې دومره بوج راولي د دې موږ له ایکسپلینیشن راکا نو بیا دا ضروری خبره ده چې سپیکر صاحب با فاینانس منسٹر ته وایي او فاینانس منسٹر به خپل طرف نه جواب ورکړي د دې څه مطلب شو د دې دا مطلب دی چې د ملک حکومت انتظامیه د پرایم منسٹر and all the ministers are accountable to the parliament of Pakistan د پارلیمان ته جواب دی او صرف قومي اسمبلی ته نه سېنات کوم سېنیټرز هم چې کوم دی د حکومت نه او د وزیرانو نه تاسو نه وخت باندې کول شي خدای دینه پس پکې یو د جوډیشل پاورز نو اوس دا د هرنتیا خبره ده چې پارلیمان چې کوم دی نو پارلیمان د قومي اسمبلی د سېنات لکه جوډیشري سره څه کار دی دغه دا عدالت نه لري کنه د دې وی عدالتي اختیار هغه ټیم جوړ شي چې کله په صدر باندې د امپیچمنت یعنی داغه برطرفای داغه د عہدې نه لرکولو بل جمع شي په قومي اسمبلی کې یا په سېنات کې نو د دې بیا طریقه دا چې جوائنټ سیشن راوغوښتي شي کنه د دواړو هاوسز هغه مشترکه اجلاس او په هغې کې صدر هم راوغوښتی شي او په صدر ته وایي چې په تا باندې چې کوم دی دا د الزام دی او د دې الزام د وجې نه تا لرکول غواړي پارلیمان نو تا ته د صفایي حق حاصل دی نو صدر به خپله صفایي پیش کړي او د هغې نه بس به ووټینګ وشي نو د دې ځای کې د پارلیمان وایي لکه داسې اکټ کوي لکه څنګه چې عدالت د چا حساب کوي نو د دې ځای کې لکه صدر حساب کوي او صدر د مستقبل فیصله کوي پارلیمان اټ از ا سورس اف ماس ګورنمنت کنیکشن دا د عوامو او د ګورنمنت په منځ کې د رابطې یو ذریعه ده لکه څنګه چې ګورئ دا پاکستان چې دی دا 266 حلقې دي د هرې حلقې نه یو ایم ان ای ته لري که د صوبایي اسمبلی خبره کوو نو د هرې حلقې نه یو ام پی ای ته لري نو د خپل حلقې نمایندګي خو دغه ایم ان ای او ام پی ای کوي کنه نو چې کله هلته کې اجلاس وي او د دغه حلقې څه مسله ده نو دغه ام پی ای او ایم ان ای بیا پاسي د خپلې حلقې هغه مسله چې کوم دی نو هلته کې په پارلیمان کې ووایي نو چې پارلیمان کې ووایي نو په دې لاره باندې حکومت ته هغه خبره ورسي کنه نو په دې باندې ویلی شي چې لیجسلیچر پلیز ا رول a bridge between the people and government د دې نه علاوه اخیری دا چې it is a source of training چې دا د ټریننګ یو ځای دی کنه لکه څنګه ګوري بنوبي ځل باندې سو گیم کې ایم ان ای جوړ شو نه خبرای بیا چې دا کړه پورا ټرم تیر کې 20 کال تیر کې دا یو لوی واست ایکسپیرینس شوی چې دا هو څنګه چې دیږي څنګه نو په نیکسټ ټایم کې هغه شي هغه سره دا ایکسپیرینس یو هغه ایکسپیرینس هغه کار ورکي چې د حکومت کوم نوري دوه شوبې دي لکه عدلیه ده او انتظامیه ده نو هغه شان اهمیت پارلیمان تحصیل دی بلکې چې په کومو ملکونو کې پارلماني نظامي نه هلته کې خو ویلی شي چې پارلیمنت سپریم دی نو په هغې کې پارلیمان بیا بالکل سپریم یو ټول هره د ملک غټه پالیسي او فیصله هغه د پارلیمان په لاره باندې جوړیږي نو بیا د انتظامي په لاره باندې ملک کې نفیذ کېږي د بل لیکچر کې بیا په انتظامیه باندې په ایگزیکټیو باندې خبره وکړو تر هغه دمه پورې مله اجازت راکوي د الله په امان